بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا د یونیفورم کارولو باندې ټینګار، د پوهنې وزیر لخوا د 4 میاشتې ازموینې پروسې بیاکتنه، او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو د لومړي پړاو بې پایلې پای. د لوی مهربان خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 کال د چونګا 14مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ جلسې د پریکړې او د وزارت د وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د منظوري پر اساس ټول نظامی مسؤلین او منصوبین مکلف دي چې د دندې د اجرا پر مهال د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له لوري له منظور سوي یونیفورم څخه ګټه واخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي مفتي عبدالمتین قانی وایي چې دغه اقدام به د پولیسو په پیژندګلوي کې د ولس لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا د کابل ښار د پوهنې ریاست مسؤلینو ته په عملتیا د حبیبي عالي لیسې له 4 میاشتنیو ازموینو څخه لیدنه وکړه. د دې لیدنې پر مهال د پوهنې وزیر ښوونکو ته سپارښتنه کړې څو د ارزونو پر مهال د زده کوونکو وړتیا ته جدي پاملرنه وکړي او هغوی په اسلامي او ملي روحي وروزوي. بل خبر د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د هیواد په 14 ولایتونو کې تیز باران، تالند برېښنا، تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. یاد ولایتونو کې نورستان، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، میدان وردک او غزني شامل دي. دغه راز یاد ریاست د سلنګونو په ګډون په شمالي مرکزي سویل ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې د تیزو بادونو خبرداری هم ورکړی. په پای کې رویټرز خبري اژانس د 2 باخبره سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دوحه کې د حماس او صهیونیستي رژیم ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکراتو لومړی پړاو بې نتیجه پای ته رسېدلی. سرچینو رویټرز ته د دغه مذاکراتو د ناکامۍ لامل د اسرائیل پلاوي بې صلاحیتي ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبر ورکړی چې تر راتلونکې اونۍ به حماس او صهیونیستي رژیم په وربند هوکړه وکړي. د عملتیا مو مننه.